نن د پنجابي نه کونه خلاصولې د پنجابي غلامان دي بې غیرته ځان ته پښتانه چې څوک لار په چکر کې کړه نو هغه لار بیا مومي او بیا په لار باندې ځي دې ټول دنیا کې کتې شي چې ته ورته فکر وکړه اوس دا دي څوک دلته راغلي دي څوک ورته راغلي څوک هلته دي او دغه دې وګوره او جنگ پر دې جنگ دی جنگ د روس جنگ دی او جنگ د امریکې جنگ دی او څه ورته فکر وکړه نه که به داسې قوم دي چې دواړو طرف څخه خپله ورونه سره وژني دواړو طرف څخه دې مري په پردي جنگ کې مري څه څه دې وژني دا پیسه او د چې کوم قوم کې د پیسې محبت وي او د اقتدار محبت وي خو هغه قوم چې اتفاق نه راځي هغوی کې ورورولي نه راځي هغوی کې کامبلي نه راځي هغوی کې جمهوریت نه راځي هغوی کې سوشلیزم نه راځي هغوی کې مذهب نه راځي خبره ده بابا تاسو به مونږ دپاره کوم پیغام مونږ ته راکئ ما خو درته همیشه خبرې کړي دي چې که دا پرې دا جنبې دا ټربنه دا دشمنه دا بغض او دا کینه چې ستاسو خپل ورور سره ده بل ته ایمان نشته په خپل ورور وژنه دا تاسو پرېښې نه ده قوم شوي نه یې نو شوي نه یې او مینه او محبت او اتفاق درکې پیدا شوی نه دی نو په دنیا کې وکې کامیابه کېدی نه شي دا خو همیشه ته ویلي دي چې تاسو پرېږدی نه پرېږدی لږه موزه وا چې پښتنو پرېښې وې نو ګور انګرېز څومره لوی طاقت و چې دوی لوی شو قوم شو مینه محبت او پیدا شوله او نو وګوره د انګرېز نه خپل حق واخیست که وانه دي او نن د پنجابي نه کونه نشي خلاصولی د پنجابي غلامان دي بې غیرته ځان ته پښتانه بیا ښه نه دی بیا برسي دغه خبرې خدای دې در سره ایسي ډېر تشکر ډېره مهرباني